کو د یا وهابو دا وظیفه هم په دې طریقې سره وکړي نو الله جل جلاله به دې زر تر زره تمام حاجتونه پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو او خویندو، نن درته د الله جل شانه یو نوم دی یا وهابو. د دې یو داسې وظیفه درته ښیم چې کله هم تاسو دا وظیفه وکړئ نو الله جل جلاله به د ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. چاهے که د ستاسو حاجتونه د هر څه سره متعلق وي، څومره حاجتونه چې د ستاسو وي، څومره په زړه باندې ارمانونه د ستاسو وي، نو الله جل جلاله به د یا وهابو وظیفې چې دا کوم وظیفه درته اوس ښیمه صرف 400 کرته کول دي، دومره نه ده. خو دا 400 مرتبه 400 کرته به څنګه کې په څنګه طریقې سره به کې د حاجت د پوره کېدو دپاره به دا وظیفه موږ څنګه کوو، نو دغه طریقه درته ښیمه. ستا چې په زړه کې څنګه ارمان وي، څنګه حاجت دې وي، د الله جل جلاله نه هغه حاجت وغواړه، رب العالمین به ستا هغه تمام حاجتونه پوره کړي. وهاب دا د الله جل جلاله یو نوم دی. وهاب هغه ذات ته ویلی شي کم ذات چې بسیار خلکو له هر څه ورکوي. نو که زموږ او ستاسو حاجتونه نو دغه وهاب ذات ته دغه الله جل جلاله ته به اواز کوو. نو د یا وهابو وظیفه یو داسې پاورفل وظیفه ده چې رب العالمین د ستا تمام حاجتونه د دې وظیفې په برکت سره پوره کوي. چاهے که د ستا دغه کم حاجت چې دی که دا د قرض سره متعلق وي، یعنی تا باندې قرضونه ډېر رختی دي، قرضونه د لاسه پریشانه یي، قرضونه د باندې ډېر زیات راغلی دي، نو د قرضونو نه د ځان خلاصۍ دپاره هم د یا وهابو وظیفه تاسو کولی شئ. یا د ستاسو روزي لنډه تنګه ده نو د رزق د پراخۍ دپاره هم تاسو د یا وهابو چې دا کوم وظیفه درته ښیم د تاسو کولی شئ. یا د ستاسو بندش دی، لکه د رشتې بندش دی، د کاروبار بندش دی، د هر یو څیز بندش دی، نو د هغې بندش د ختمولو دپاره او د بندو لارو د کلاولو دپاره هم تاسو د یا وهابو دا وظیفه کولی شئ. دې نه علاوه د جمیع حاجتونو دپاره څومره چې د ستا حاجتونې د هر حاجت دپاره تاسو د یا وهابو وظیفه کولی شئ. دا دونه پاورفل او زبردسته وظیفه ده. نو راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیمه. طریقه ډېره زیاته اسانه طریقه ده. د دې طریقه دا ده چې دا نیمې شپې به راپاسې، دا خصوصا د تهجد ټیم کې راپاوسې، 2 رکاته نفل به کول به د شاردامو کې، بیا به 2 رکاته نفل کې. نو که 2 رکاته وکړل او که 12 رکاته، خو 2 رکاته به لازما کې 2 رکاته نفل د وکړل د تهجدو، د هغې نه پس به بیا د کور چې کم انګړ دی صحن ورته وایي، په دغه صحن انګړ کې به ته ودرېږې او په دغه میدان کې د کور چې کم میدان وي صحن، په هغې کې به 400 کرته یا وهابو وظیفه وکړي. یا وهابو یا وهابو یا وهاب دغه رنګې لکه بعضې ملګرو له موږ وظیفه ورکړو نو ځان ته نه خلاص کړي او یا وهاب یا وهاب یا وهاب. نه، دغه طریقه د دې نه ده. د دې طریقه دا ده چې د الله جل شانه یو پاک نوم دی، نو دا په صحیح طریقې سره په ښکلي انداز کې ویل پکار دي. نو یا وهاب وظیفه به 400 کرته وکړي او بیا د هغې نه پس به الله جل شانه ته لاس پورته کړي او ښه د زړه د اخلاص به دعا وغواړئ. د عمل د همیشه دپاره جاري ساته. دا به موږ تر څو ورځو پورې کوو، نو چې تر څو پورې ستا حاجت پوره شوی نه وي نو دا وظیفه کوه. دا هم ممکنه ده چې ستا حاجت رب العالمین په یو ورځ کې پوره کړي. دا هم ممکنه ده چې په یو هفته کې دننه پوره کړي. هغه د ستا د اعتقاد او د عقیدې پورې خاص ده. څونه دې په الله باندې باروسه او عقیده مضبوطه وي، هغه نه به رب العالمین د ستا سره زیات امداد کوي. نو د یا وهاب یو ډېره زبردسته او اسانه وظیفه ده. نو بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې تاسو ته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستی شي.